طالب ځواکونو د پاکستان اخطار ته سر ټیټ نه کړ. د ځانګړو ځواکونو پښتون یې پوسته جوړه کړه او پاکستانیانو ورته کتل. دا چې طالبانو څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. تورخم کې هغه پوسته چې له امله یې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خطر رامنځته او یو شمېر طالبان شهیدان شو. بالاخره طالبانو خپل ضد پوره کړ او یاده پوسته یې جوړه کړه. تورخم څخه طالب سرچینې وایي یاد ستراتیژیکه پوسته باندې تېره شپه د ځانګړو ځواکونو پښتون کې کار پیل شو چې پاکستاني ځواکونو ورته کتل خو هیڅ کوم اقدام یې ونه شو کولی او طالبان وتوانېدل چې یاده پوسته په مکمل ډول جوړه کړي. سرچینه وایي د مرکزي حکومت له لوري ورته امر شوی و که چیرې پاکستاني ځواکونه د پوستې جوړولو مخنیوی وکړي په پوره ځواک سره باید غبرګون وښودل شي او د ډز ځواب په ډز ورکړل شي. بل خوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان لخوا د تورخم دروازې تړل او په افغان ځواکونو ډزې د ښه ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه ده. له دغه وزارت په یو خپاره شوي بیان کې د خبرو اترو له لارې له پاکستان سره د روانې کشالۍ پر حل ټینګار شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا ډول کړنې نه یوازې د افغانستان او سیمې سوداګري زیانمنوي بلکې د پاکستان ملي اقتصاد ته هم چې په صادراتو ولاړ دی زیان رسوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې راغلي د تورخم دروازه وروسته له هغې د پاکستاني حکومت وتړله چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د پاکستاني ځواکونو لخوا پر افغان سرحدي ځواکونو داسې مهال ډزې وشوې چې افغان ځواکونه د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې چې کلونه وړاندې جوړه شوې وه پر ترمیم بوخت وه. د طالبانو حکومت وایي دا ډول اقدامات تشویش او بې اعتمادي رامنځته کوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.